کله چې څوک مار اخري نو په هغه دوران کې تاسو ته څه کول ضروري دي او کم کارونه نه کول ضروري دي. ټولو نه اول 80% کم ماران چې دي هغه زهریلا نه دي په ایشیا کې، او 30% چې کم زهریلا دي نو د هغې هم کم چانسز وي چې انسان ته زهر ورولي، یعنې 50% چانسز یې وي چې انسان ته زهر ورشي یا ور نشي د کټ کېدو په دوران کې. ټولو نه اول تاسو ته دا کول ضروري دي چې تاسو به حرکت نه کوئ څوک چې مار وچشي او زیات ټوپونه به نه وهي چې د دې سره د هغه زړه دړکن زیاتېږي، او که چېرې زهر ورغلی وي نو زهر یې زر په وجود کې خورېږي، او که چېرې ستاسو لاس یې خوړلی وي یا یخ خوړلی وي نو د هغې سره د سپورټ دپاره یو لرګي وتړئ چې ستاسو لاس یا خپه حرکت نه کوي او دا زهر زر نه خورېږي. او درېیم دا چې تاسو رسونه نږدې هسپتال وي هغې ته تاسو خامخا په دې دوران کې ورشئ، او کوم ځای باندې چې تاسو خوړلی هغې نه که لږ شانتې بره ځای تاسو تړئ، خو ډېر زیات ټینګ به یې نه تړئ چې ستاسو وجود ته بیا د وینې چالان هغه ځای ته نه رسېږي، نو د دې سره ستاسو هغه اندام خرابېږي. کم اندام باندې چې تاسو چیچلی یې نو تاسو ډېر زیات ټینګ هغه ځای مه تړئ. او هغه کارونه چې کله انسان مار وچیچي نو په دې دوران کې به دا کارونه نه کوي. هغه ځای کوم ځای باندې چې تاسو چیچلی چې هغه ځای تاسو په تېره سیز باندې کټ کړي او د هغه نه وینه را روانه شي نو دا غلطۍ به هرګز نه کوئ. دویم دا چې په هغه ځای باندې به تاسو خوله هم نه کېدئ چې تاسو دا کوشش وکړئ چې مونږ هغه ځای کم چې انسان ته تللی وي په خوله باندې واپس راکش کړو، نو دا غلطۍ به هم نه کوئ. او درېیم دا چې په هغه ځای باندې واوره هم تاسو مه لګوئ. او څلورم دا چې زیات منډې او تړلې دا مریض مه وهي کله چې چلی وي، هغه ته ضروري ده چې په آرام آرام سره ځي. او کورنۍ چې کومې ټوټکي دي هغه هم تاسو پې مه لګوئ. تاسو ته ضروري ده چې هسپتال ته تاسو لاړ شئ کله چې په تاسو باندې علامات سخت وي یا سخت نه وي. نو که چېرې دا معلومات انفارمیټ وي په کمنټ کې موږ ته خامخا ووایو. که چېرې خالص سراجي تاسو ته پکار وي نو هم زموږ نه په وټساپ اډر کولی شئ، همدا شان معلوماتو دپاره زموږ پاڼه ښکلولی شئ. شکریه، الله حافظ.